ډیر زیات پوښتنه کیږي چې زه چا سره مینه لرم خو هغه ماته وخت نه راکوي، نه مې تپوس کوي، نه مې پوښتنه کوي، خو بیا مې هم زړه ترې نه صبرېږي. ګورئ تاسو هغه چا په غم کې خپل وخت ضایع کوئ چې څوک ستا لپاره وخت نه لري، هغه دپاره خپل ټایم ضایع کوي، سترګې دې رڼا کوي. یو څوک دا اهمیت نه لري چې ته خپل ژوند، خپل وخت، خپل کار، خپل راتلونکی د هغه لپاره قربان کړي. که څوک تا سره مینه لري او تا غواړي نو وخت درته پیدا کوي، خامخا پیدا کوي. او که څوک وخت نه درکوي نو دا حقیقت ومنه چې دا انسان تا سره هیڅ مینه نه لري. نو ظاهره خبره ده چې انسان تا سره مینه نه لري نو تاله به وخت هم نه راکوي. ځان دومره مه کمزوري کوه چې یو انسان نشوالي ستا ژوند ګډوډ کړي. وخت سره به انسان پوه شي چې ستا ټول نه لویه غلطي دا نه وه چې یو چا سره دې مینه لره، بلکې دا وه چې یو انسان لپاره د خپل ټول ژوند چې دی هغه دې خراب کړی و. سترګې کولاو که او سر پورته که، راتلونکي د انتظار کوونکو نه بلکې عمل کوونکو لپاره دی.